الحمد لله الذي جعل القرآن سببا لهداية عباده وأخرج به عباده من الظلمات إلى كنوز السعادة والنور، والصلاة على نبيه المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محترم ورونو، همزولو، مشرانو، اساتذه کرامو، نن موږ تاسې په یو مهمه موضوع باندې د نظریاتو شریکولو، د خبرو اترو کولو دپاره راټول شوي یو. دا داسې یو موضوع ده چې دې سره هر انسان تعلق ساتي او هر انسان سره دا موضوع اړیکه لري. څوک په دې موضوع کې لږ ښکیل دي، څوک پکې ډېر ښکیل دي، او څوک پکې لکه د مړه مهیانو په څېر همدې سیلاب سره او همدې اوبو سره روان دي. موږ او تاسې یو وخت و چې په شپږ څلوېښت هېوادونو باندې حکمراني کوله، بادشاهي هم پې کوله. په شپږو څلوېښتو هېوادونو کې زموږ او ستاسې قوانین چلیدل. یو وخت چې د نړۍ په زیاتره برخه باندې زموږ او ستاسې کتاب او قلم او علم او فهم چلیده. یو وخت چې کافر به په خپل هیواد کې ژوند کولو دپاره موږ او تاسې ته جزیه راکوله، خپل مسایل به په موږ او تاسې باندې حل کول. په هسپانیه کې روډریک باچاو د مسلمان یو حاکم او یو قمندان ته خط لیږي او ورته وایي چې تاسې هسپانیې ته راشئ، زما لور زموږ د منطقې د والي له لورې بېعفته کېږي. یو عیسایي، یو غیر مسلم د مسلمانانو بادشاهانو ته یا حاکم ته یا قمندان ته خط لیږي او د هغې نه د خپل امان دپاره او د خپلو لوڼو د عفت ساتنې دپاره غوښتنه کوي. موږ داسې یو تاریخ تېر کړی دی چې تر فرانسه پورې زموږ او ستاسې مسلمانان رسېدلي دي او هغه منطقې موږ او تاسې تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. خو نن حالات بدل شوي دي. یو څو قزاقان، یو څو بحري غله چې دا د اروپا اصل تاریخ موږ او تاسې وګورو، دا نن نه 1.5 کاله مخکې بحري غلو، دوی به تلل، وایکنګز به دوی ته ویلې، په نورو هیوادونو باندې به حملې کولې. یو وخت داسې راغی چې د مسلمانانو دا ځمکه دومره وسیع شوه چې غرب والاو به چین طرف ته سفر نشو کولی، اروپایانو به د چین طرف ته سفر نشو کولی. هغوی مجبوره شول چې د دنیا بل طرف باندې سفر شروع کړي. او هم دا و چې د کولمبس په نوم باندې یو سړی تللی دی او امریکا یې کشف کړې ده. د هغه مقصد دا و چې د ډوډۍ پیدا کولو دپاره تر چینه پورې ځان ورسوي، د تجارت دپاره تر چینه پورې ځان ورسوي. خو د مسلمانانو له ډاره دې خوا نشو راتللی. مسلمانانو په لاس کې بحر و بر و قلم و علم و توره وه، امامت د مسلمانانو په لاس کې. خو نن موږ او تاسې داسې یو حالت سره مخ شوي یو چې 51 هیوادونه یا 52 هیوادونه دي. په دې 52 هیوادونو کې مسلمانان د محکومیت احساس کوي. نه قلم شته دی موږ سره، نه پرمختګ شته موږ سره، نه موږ او تاسې سره هغه خودمختاره ځمکه شته دی چې په هغې باندې موږ او تاسې په زړورتیا سره حاکمیت وکړلی شو او د غرب د بندیزونو نه پاتې شو. موږ او تاسې وروسته پاتې شو ډېر. هغه څه بلاګانې وي، هغه څه مشکلاتو چې په موږ او تاسې باندې راغلل، نن د دغه مشکلاتو او د دغه فکري امراضو او د دغه سلسلې په باره کې به موږ تاسې نن خبره کوو. ډېر خلک به داسې چې هغه به زموږ د خبرو سره موافق نه وي، ډېر خلک به داسې چې هغه به زموږ د خبرو په فهم باندې صحیح نه پوهېږي، هغه به په خپل ژوند کې نه وي محسوس کړي. خو موږ او تاسې چې کومه خبره باندې یا کومه موضوع باندې راټول شوي یو نن، د دې مقصد دا دی چې موږ او تاسې خپل ځان ته متوجه فکري ګواښونه درک کړو چې دا څه وجه ده چې موږ او تاسې نن داسې زوال سره مخ شو،
څه وجه ده چې موږ او تاسې تر دې حالته پورې راورسېدلو؟ په دغه موضوع باندې به موږ او تاسې نن خبره کوو. اوله کې د دې موضوع تشخیص کوم، په منځ کې د دې موضوع اضرار یا د دې نقصانات چې زموږ او ستاسې اسلامي ټولنو ته مادي او معنوي رارسېدلي دي په دې باندې به خبره کوو. او په آخره کې به د دې فکر په خلاف باندې، د غرب په خلاف باندې د فکري کار کولو، د علمي کار کولو په طریقې کار باندې به خبرې کوو. ستاسې د ژوند 40 دقیقې نول یا 40 دقیقې وخت ستاسې غواړم چې صرف تاسې دا خبره واورئ. شاید ډېر خلک دا خبر ما سره ونه مني، خو کم از کم د افکارو تبادله وشي، 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې شي او بیا په خبرو باندې سوچ وکړو. شاید چې 2-3 میاشتې بعد زموږ د ورونو ذهنونه خلاص شي، د یو بل سره تفاهم ته ورسېږو. موضوع نن دا ده چې په دې وخت کې اسلامي هیوادونو ته، مسلمانانو ته، خصوصا د افغانستان ځوانانو ته تر ټولو ستر فکري ګواښ چې متوجه دی، خطر چې متوجه دی، هغه غرب دی، غربي افکار دي. د غربي افکار په وړاندې 3 قسمه رویې مسلمانانو اختیار کړي دي. اول هغه خلک دي چې هغوی غرب قبول کړی دی. د مسلمان په کور کې پیدا شوی دی، پلار یې مسلمان دی، نیکه یې مسلمان دی، پلار یې جنګېدلی دی جهاد کې، نیکونه جنګېدلي دي، اسلامي خاوره کې پیدا شوی دی، مور یې مسلمانه ده، خو هغه غواړي چې د غربي سیکولریزم یو ډانچه یا د غربي سیکولریزم یو نوع زموږ او ستاسې په ټولنو کې حاکم شي، زموږ او ستاسې دا ټولنې هم د غرب په څیر باندې شي. دې ډول خلکو غرب قبول کړی. دویم قسم هغه رویه ده، هغه خلک دي چې هغوی نیم غرب قبول کړی دی او نیم غرب رد کول غواړي. هغوی وایي چې د غرب څه حصه دې قبوله کړی شي، جمهوریت ترېنه قبول کړو یا ترېنه سیکولریزم قبول کړو، خپل منځونه او دسونه به هم کوو، زکاتونه به هم ورکوو، مسجدونو ته به هم ځو، په جنازو کې او په اخترونو کې به شرکتونه هم کوو. خو کم از کم دا زموږ نظام دی د غرب په څیر باندې شي چې موږ او تاسې هم لږ چمنونو کې وګرځېږو او قیمتي موټرې دغه کړو، زموږ او ستاسې د 3 کسان سپوږمۍ ته وخیږي، بېرته راښکته شي. دریم قسم هغه خلک دي چې هغوی غرب مکمل رد کوي. هغوی غواړي چې د غرب ټوله فلسفه رد کړي. نو موږ او تاسې چې نن خبره کوو په دې موضوع باندې به کوو چې کوم خلک غرب رد کول غواړي د هغې سره څه قسمه دلایل دي او باید غرب څنګه وپېژني. ته چې یو دښمن ونه پېژنې د هغې مقابله نشي کولی. که د هغې مقابله کوې هم ستا مقابله به جذباتي مقابله وي. موږ په یو ګلوبل ویلیج کې اوسېږو، یو کلي کې اوسېږو. روزانه زموږ او ستاسې د کلي نه او زموږ او ستاسې د کور نه یو فرد بوځي، هغوی خپل فکر ته اړوي. موږ او تاسې خپل دښمن ته کنځا کوو، خو هغه په علمي ډول باندې نه رد کوو. همدا لامل دی چې زموږ او ستاسې خپل خلک، تعلیم یافته خلک، پوهه خلک چې هغوی زده کړې کړې وي، هغوی متاثره کېږي او زموږ د لاسونو نه وځي. ډېر پوهه خلک لاړل. په نږدې وختونو کې موږ او تاسې وکتل چې افغانستان یې پرېښود او غرب ته لاړل، هلته ژوند کول او هغه خلکو ته خدمت کول، د هغوی په انسټیټیوټو، مکتبونو او پوهنتونونو کې خدمت کولو ته ترجیح ورکړه. د دې وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې موږ او تاسې په خپلو خلکو باندې نظریاتي کار نه دی کړی، فکري کار مو نه دی کړی. موږ او تاسې جذباتي مقابله کړې ده او هره مقابله چې په جذباتو باندې ولاړئ هغه ډېره محدوده وي. هره مقابله چې هغه یوازې په احساساتو باندې ولاړه هغه ډېره زیاته محدوده یو ختمیږي. او هغه مبارزې او هغه مقابلې چې په هغې کې احساسات او نظریات او علم او فکر او قلم شامل وي هغه بیا نه ختمیږي او نه مړې کېږي. هغه مبارزې بیا تر ډېره وخته پورې جاري وي. زموږ د غرب سره بنسټیز اختلاف په څه کې دی؟ په څه شي کې زموږ د غرب سره اختلاف دی؟ زموږ او ستاسې د غرب سره اولنی او بنیادي اختلاف هغه د انسان په تعریف کې ده. که ته غواړې چې سیکولریزم باندې ځان پوه کړي، په لیبرالیزم ځان پوه کړي، په فیمینیزم ځان پوه کړي، په هر غربي مفکورې یا مکتب باندې ځان پوه کول غواړي، تر ټولو اول به ته دا پېژنې چې غرب انسان ته په کوم نظر ګوري او مسلمانان انسان ته په کوم نظر باندې ګوري، یا په دین کې یا په شریعت کې د انسان څه تعریف راغلی ده. چې کله هم موږ او تاسې د انسان په تعریف باندې پوه شو، موږ او تاسې کولی شو چې د غرب ټول نظام باندې پوه شو، د هغوی په اهداف باندې پوه شو، د هغوی په افکارو باندې او په مقاصدو باندې پوه شو. تر ټولو اول دا خبره یاد ساتئ چې غرب انسان ته الهي صفات ورکوي، والعیاذ بالله. موږ او تاسې انسان ته یا اسلام انسان ته په څه شي نظر باندې ګوري؟
اسلام انسان ته عبد وای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ تاسو د الله تعالی بندگان یو که موږ نظام هم حاکمو د الله تعالی بندگی به پکې اولینه ترجیح وي زموږ او ستاسې که موږ او تاسې حقوق هم غواړو اولینه ترجیح به پکې د الله تعالی رضا وي که علم کو اولینه ترجیح به پکې د الله تعالی رضا وي که په دې دنیا کې څه پرمختګ او مبارزه کو هم به پکې اولینه ترجیح د الله تعالی رضا وي که یو څوک ډاکټر کیږي د هغه به اولینه ترجیح د الله تعالی رضا وي که انجینر کیږي که هر بخش هغه کار کوي په اسلام کې د انسان تعریف په حیث د عبد شوی دی بنده عبد موږ او تاسو عباد الله یو د الله تعالی بندگان یو په غرب کې هم د انسان تعریف پخوا دا کېده 300 کاله پورې 300 کاله مخکې ځینې فلسفه راپاڅېدل او هغوی د انسان تعریف بدل کړ اوس د انسان تعریف یا انسان ته اصطلاح چې استعمالیږي هغه هیومن دی هیومن چیش ته وایي موږ تاسو په کتابونو کې انسان ته وایي نه وروره د هیومن اصطلاح اصل انسان نه دی چې دا موږ تاسو کوم په تصور کې راولو یا دا ډېر خلک وایي چې انسانیت تر ټولو مهم دی انسانیت تر ټولو مهم دی د دې معنا دا نه ده چې یو انسان د بل چا سره مرسته وکړي موږ چې انسانیت تر ټولو مهم دی دا غلط مفهوم د انسانیت باندې موږ تاسو پوه شوي یو تر څو پورې د انسانیت یا هیومنزم انسان پرستی په اصل مفهوم باندې موږ تاسو پوه نه شو موږ تاسو په دې مغالطه کې لګیا یو ډېرو خلکو په فیسبوکونو باندې ځان سره لیکلي چې انسانیت تر ټولو ستر مذهب دی دا خبر به تاسو لیدلی کتلی به مې اورېدلی به مې وي خو اصل خبره دا نه ده غرب د انسان تعریف په دا ډول کوي چې انسان آزاد دی د چا نه آزاد دی د عبدیت نه آزاد دی د بندګۍ نه آزاد دی انسان خپله د خیر تصور خالق دی یعنی موږ او تاسې څه شر لرو او څه خیر لرو موږ او تاسې ته د خیر او د شر معرفت شوی دی د خیر معرفت راته دا شوی دی چې زکات ورکول صدقه ورکول یو چا سره ښېګړه کول یو چا سره مرسته کول حج کول مونځ کول دا ټول خیرونه دي شر راته معرفي شوی دی چې حسد کول غلا کول ناجایز اړیکې ساتل شراب خوړل نشې کول دا شر دی د دې شر تعین موږ او تاسې ته شوی دی موږ او تاسې اوس الله تعالی په دې باندې مکلف کړي یو چې په دې کې یو انتخاب کو موږ ته د شر لاره هم ښودلې ده د خیر هم راته ښودلې ده شر هم راته معرفي کړی ده چې ګوره دې شیانو نه ځان وساتئ دا شر دی او خیر هم راته ښودلې ده چې دغه څیزونه تاسې اختیار کړئ دا خیر دی یعنی تیار جوړ شوي خیر او شر کې موږ او تاسې انتخاب کو مسلمانان ځکه موږ عبد یو بندگان یو خو غرب بیا داسې نه وایي انسان ته غرب بیا داسې وایي چې ته خپله د خیر خالق خیر د ځان دپاره انتخاب کوه مه جوړ که ځان د خیر دپاره خو تر هغه وخته پورې ته د خیر انتخاب وکړه چې تر څو پورې بل چاته ستا د خیر نه شر ونه رسیږي لکه مثال زه تاسو ته دا خبره په مثال کې واضحه کړم یو انسان دی او هغه یو چا سره معاملات کوي سود پکې کوي په دې سود کې ظاهري نقصان بل چاته نه رسیږي یا یو انسان د شراب څکي بل چاته شر نه رسیږي غرب تاته دا وایي چې ته انسان په حیث د انسان تاته دا اختیار دی چې ته د شرابو څکلو ته خیر ووایي او همدا ستا زندګي شي یو چا سره ناوړه اړیکې ساتل یو سړی لاړ شي چېرته یو بت ته عبادت کوي غرب ورته هېڅ هم نه وایي تاسې کله غرب کتلی دی چې چا ته ویلي چې دا بت عبادت مه کوه دا خو ته څه کې چا ته په دې باره کې خبرې نه کوي تا ته دا وایي چې ته خپل خیر تخلیق کړه تا ته چې هر چې شی خیر ښکاره کېږي هغه کوه مزې کوه هېڅ پابندي په تا باندې نشته دی خو چې د بل چا پوزې پورې ستا لاس ونه رسیږي د بل چا مخ پورې ستا لاس ونه رسیږي بل څوک ونه وهې بل چا ته نقص ونه رسیږي ته خپله د خپل خیر خالق یې تا ته ضرورت نشته دی چې ته په مذهب باندې یا په دین باندې یا په اسلام باندې عمل وکړي تا ته د دې ضرورت نشته دی چې تا ته د الهي حکم راشي او هغه دې تا ته خیر معرفي کړي بلکې ته خپل عقل لري خپله خیر تخلیق کوه نو په اخره کې د انسان تعریف دې نتیجې ته رسیږي چې غرب وایي هر انسان په خپل ذات کې د خپل خیر خالق دی په خپل ذات کې خپل رب دی الیاذ بالله خپل ذات کې الوهي صفات لري او هېڅ اله نشته دی او که څوک په اله باندې یقین ساتي په الله تعالی باندې یقین ساتي هغه دغه خپل ذاتي کار دی په کور کې د پټ منځونه هم کوي عبادتونه هم کوي زموږ ورسره کار نشته خو که ته نظام جوړی هم به پکې انسان ته اولینه ترجیح ورکوې او که ته قانون جوړی هم به پکې نظام هم به پکې چې دی ځان ته یو انسان ته ترجیح ورکوې
که ته اقتصادي نظام جوړه هم به پکې انسان ته اولینه ترجیح ورکې. ته چې اجتماعیت ته هر څه راوړې انساني عقل ته به پکې ترجیح ورکې. زما په دې خبره باندې پوهېږئ. زمونږ او ستاسې د غرب سره اختلاف په همدغه نقطه باندې شروع کېږي. یو انسان دی هغه څومره هم بې حیایي وکړي، هر څومره غټ مجرم وي، غرب په هغې ته څه نه وایي. خو که یو انسان راپاڅېږي او هغه دا خبره کوي چې باید نظام، باید قوانین، اصول دا د الله تعالی د خوښې مطابق وي، نو هغه انسان چې دی په دې باندې غرب موږ سره په دې باندې اختلاف کوي. نو دغه نقطه، بنیادي نقطه یاد ساتل پکار دي چې موږ او تاسې دغه یاد وساتو چې غرب سره زموږ بنیادي اختلاف چې د ټول اختلافات د همدې نه شروع کېږي. اوس موږ او تاسې راځو اسلامي نظام دپاره کار کوو. غرب وایي ولې اسلامي نظام دپاره کار کوي؟ زموږ او ستاسې د غرب په اجتماعي او سیاسي نظام کې بنیادي توپیر دا دی چې موږ د خپلو قوانینو منبع اسلام یا د خپلو قوانینو اساس دین ګڼو، د الله تعالی احکامات ګڼو، هغه خیرونه او شرور ګڼو چې کوم موږ او تاسې ته معرفي شوي دي. موږ او تاسې چې خپل قانون جوړو موږ او تاسې ته معرفي شوی دی. غرب وایي تاسو غلطه کوئ، تاسې خپل انسانیان یاست، تاسې خپل قوانین جوړ کړئ، تاسې آزاد یاست. 40 اسلامي هیوادونو کې رای اچول کېږي. د اکثر اسلامي هیوادونو اکثره وګړي اکثره مسلمانان دي، جمهوریت پکې ده. خو تر نن تاریخه پورې موږ او تاسې ګورو چې جمهوریت په حیث د دې چې د مسلمانانو د خوښې مطابق کار وکړي د غرب په خوښه روان ده. 40 جمهوري هیوادونو کې ماته یو هیواد وښایه چې په هغې کې د شرعي سزا ورکولی کېږي. موږ او تاسو ټول د دې قایله یو او که نه چې شرعي سزاګانې اسلام منلې دي؟ قایله یو که نه؟ منو یې که نه؟ ټول په دې باندې قایله شرعي سزاګانې د جرم ختمولو دپاره یو بهترینه لاره ده. خپله غربي فلاسفه دا خبره کوي، میشل فوکارټ دا خبره کوي، ډسپلین اینډ پنش کې دا خبره کوي. خپله غربي فلاسفه په دې قایل دي. خو یو اسلامي هیواد کې هم څوک قوانین نشي نافظولی. ولې په دې هیوادونو کې مسلمانان نه دي؟ د دوی د رای مطابق ولې کار نه کېږي؟ ولې د دې په خوښه باندې د اسلامي نظام یا شرعي نظام دپاره لار نه هوارېږي؟ چې هر ملک وګورې کال کې خامخا یو ځل دوه ځلې داسې قوانین یا داسې مقننه یا داسې قوانین جوړونه کېږي چې هغه غربي قوانین، سیکولر قوانین. د دې بنیادي وجه څه شی ده؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې موږ او تاسې د غرب په ګیلاس کې اسلامي اوبه څښل غواړو. موږ او تاسې د نظام سانچه هغه د غرب انتخاب کړې ده چې جمهوریت ده، غواړو پکې اسلام. دا ممکنه ده؟ ناممکنه خبره ده. هېڅکله هم داسې نشي کېدلی. په دې باندې دلایل لرو موږ او تاسې، په دې باندې پوهه باید ترلاسه کړو. اوس د غرب بنیادي فلسفه چې ده هغه د انسان په تعریف کې موږ او تاسې مطالعه کړه. اوس بنیادي ټکی د غرب څه شی دی؟ هغه ازادي ده. ازادي باید چې انسان ته ورکړی شي، د خپلې خوښې ازادي، د خپل خیر تخلیق کولو ازادي. اوس دغه ازادي دا په ټولو قوانینو یا په ټولو اصولو کې یو اصل ده. لکه مثال له خبرې ته پیسې ګټل غواړې، تا ته باید ازادي وي. که ته په جوارۍ باندې ګټې، که ته په حلاله ګټې او که په حرامه باندې ګټې، باید چې ته ازادي ولرې. که ته څنګه لباس کول غواړې، باید چې ته ازادي ولرې. یو څوک ستا د خواهش په مخ کې ونه درېږي، تا ته دا ونه وایي چې وروره دین دا وایي او دا. ډېر ځوانان موږ تاسې کتلي زموږ او ستاسې په دې ټولنه کې ته ورته د دین خبره وکړه، د اسلام خبره وکړه، زه بالا دین چې شته وایي. هر ځای کې د ځان نه ملا جوړ کړی. دا هغه ذهنیت دی، دا هغه ذهنیت دی چې 10,000 کیلومتره لرې یو فلسفي نن نه 300 کاله مخکې راپاڅېدلی دی او نن یې زموږ او ستاسې دا ذهنیت جوړ کړی دی. او زموږ او ستاسې بحث هم نن په همدې خبره باندې دی چې ولې یو 10,000 کیلومتره، 15,000 کیلومتره، 6,000 کیلومتره لرې یو هیواد کې یو سړی 300 کاله مخکې تېر شوی او هغه موږ ته راپاڅېږي او موږ او تاسې د خپل دین په خلاف باندې د خپلو خواهشاتو د تابعداري دپاره هغه فلسفې پسې ځو. نو په دې خاطر باندې تر ټولو اول کار اختلاف زموږ د غرب سره په دې دی. اوس غرب دا نظریه لري چې انسان د خپله د خپل ځان خالق دی، خپله د خپل ځان رب دی، خپله د خپلو خواهشاتو تعین کوونکی دی او آزاد دی. په دې کې دغه خبره غرب غواړي چې په دې ټوله اسلامي نړۍ کې په موږ او تاسې باندې عملي کړي. هر فکر چې تاسې ګورئ، که فیمینیزم وګورئ، د ښځو د حقوقو دپاره بحث کېږي. اولنۍ ناره څه شی؟ ازادي. اولنۍ ناره څه شی؟ ازادي. هغې موږ نه په لباس کې هم غواړي چې زه د خپلې خوښې لباس اچوم، زه د خپلې خوښې دین منتخب کړم،
زه دې د خپلې خوښې مطابق کوم چې چا سره ځم د کور وځم چېرته ځم هلته ځم. په جمهوریت کې ټولو نه اول بحث په څه باندې کېږي؟ په ازادي باندې کېږي چې ما ته دې د قانون جوړونې حق راشي، ما دې آزاد کړل شي. دین د ضرورت نشته دی، زه دې بس د قانون جوړوم. موږ او تاسې زموږ او ستاسې په هېواد کې چې کوم جمهوریت و هغې ته ریپرزنټیټیو ډیموکراسي وایي، یعنې داسې یو ډیموکراسي چې په هغې کې به موږ او تاسې د خپلې خوښې مطابق سړی پارلمان ته لېږه، پارلمان کې به هغه سړی ناست و، هغوی به قوانین خپلو کې جوړ کړو، موږ او تاسې به ترې نور خبر هم نه. همدغه راز سیکولریزم کې تاسې که وګورئ، مذهب ته ضرورت نشته دی، مذهب دې په کلیسا کې یا دې په جومات کې. باید موږ او تاسې آزاد واوسېږو، د خپلې خوښې مطابق د خپل عقل مطابق نظام جوړ کړو، موږ او تاسې په دې کې ازادي باید ترلاسه کړو. دا هغه بنیادي فلسفه ده چې زموږ او ستاسې په ټولنو کې تطبیق کېدل غواړي. غرب غواړي چې دا تطبیق کړي. تر دې ځایه پورې زما په خبره باندې پوه شوئ تاسې؟ دا ډېر اسان الفاظو کې ما تاسو دا خبرې وکړلې. اوس راځو دې خبرې ته چې د غرب مقصد څه شی دی د دې کار نه. اوزګار دی چې هغه دغه ځای نه راځي 3000 4000 کیلومتره لرې دلته جمهوریت او زموږ د حق زموږ د غم هم مړه دي. په خپلو هېوادونو کې په جرمونو د غربتونو په زیاتوالي باندې ستړي شول چې هلته خلک غربت طرف ته روان دي، جرمونو طرف ته روان دي. په تېرو 4 میاشتو کې په امریکا کې 14,000 کسان یو بل سره وجلي دي، او غرب امریکا په 160 هېوادونو کې 200 واډې جوړې کړي دي. په خلکو باندې چاکلیټونه تقسیموي، وروره په خلکو باندې موادونه تقسیموي، خلکو ته وایي چې ټوپک لري کې دا قلم واخلئ. په خپل هېواد کې په 4 میاشتو کې 14,000 کسان یو بل وژلي دي. شاګرد راپاسېږي، معلم ووژني، معلم راپاسېږي 4 شاګردان ووژني. بې امني ده، روزانه هلته واقعات کېږي. غرب د کومه غمه مړ دی چې دلته راځي او دلته دا کار کوي؟ ولې راځي غرب دلته د خپل فکر دپاره کار کوي؟ د دې تر ټولو ستر جواب دا ده چې غرب مسلمانان محکوم ساتل غواړي. زموږ او ستاسې او د غرب ترمنځ د ډېرو کلونو راهیسې جګړه روانه ده. اول زموږ د صلیبیانو سره جګړه روانه وه، بیا ورپسې چې نوي ملحدین راغلل هغوی سره زموږ جګړه روانه ده. او لکه څنګه چې وختي ما تاسې ته د خبرو په شروع کې ویل چې زموږ او ستاسې قلم واخیستل شو، زموږ او ستاسې ساینس او ټکنالوژي او زموږ او ستاسې پوهه واخیستل شوه، زموږ او ستاسې ځمکې موږ نه واخیستل شوې، زموږ او ستاسې وقار او حاکمیت واخیستل شو، زموږ او ستاسې دین اوس اخلي هغوی، زموږ او ستاسې دین اخلي. ولې اخلي؟ الفرید وایټ وایي، ډاکټر الفرید وایټ یو امریکنی دی، او هغه دا خبره کوي چې غرب ولې یا د تهذیبي جګړې ولې کېږي؟ ولې یو تهذیب په بل تهذیب باندې ځان مسلط کول غواړي، یو تمدن په بل تمدن باندې ځان مسلط کول غواړي؟ هغه وایي چې 4 لاملونه دي. اول نمبر باندې اقتصادي فواید دي. راځئ په دې اقتصادي فوایدو باندې موږ او تاسې بحث وکړو. په هندوستان باندې د برطانیې 200 کاله حاکمیت و. د هندوستان یوه اقتصاد پوهه ښځه و، هغې یو تحقیق وکړ چې په 200 کاله کې برطانیې د هندوستان نه 46 ټریلیونه ډالرو مواد وړي دي. 46 ټریلیونه ډالرو مواد یې وړي دي. برطانیې که په ټولو دنیا باندې حاکمیت کولو د همدغه د مغولو سلطنت ختم کړ، د دوی نه چې دی هغه مواد واخیستل، هیرې واخیستلې، د هندوستان نه کوهینور هیره ده، بله ورځ د برطانیې یو شهنشاه په سر باندې هغه وځلول شوه، دی د هندوستان نه پټه کړې ده. 46 ټریلیونه ډالر چې نن سبا وخت کې د برطانیې ټول مالیات 46 ټریلیونه ډالر دی، هغې یوازې 200 کاله د هندوستان نه د هندوستانیانو په مرۍ باندې د هندوستانیانو په ذهنونو باندې خپې ایښې وي او دا پیسې ترې نه وړلې. دا یې ولې وړي دي؟ د دې دپاره یې وړي دي چې خپل ځان پې بسیا کړي او خپل مخالف یا مسلمان حاکمیت یا مسلمان سلطنت ختم کړي. په هندوستان کې د هندوستان 25% صادرات، ټوله دنیا 25% صادرات یوازې هندوستان کول، او چې کله به برطانیه حاکمه شوله نو 3% صادراتو ته راورسېدل. ششي ترور په خپل کتاب کې د انګلوریس امپایر کې دا خبره کوي چې 3% صادرات بیا کېدل. چې کله برطانیه هندوستان ته تلله 90% مسلمانانو، چې کله ترېنه بیرته وتل 200 کاله بعد 4% مسلمانان چې د هغه تعلیم یافته خلک وو، اول 90% مسلمانان تعلیم یافته وو. الجزایر تاسې وګورئ،
د غربت سره، د فقر سره، د مشکلاتو سره مخ کړ. افریقا تاسې وګورئ د کوم حالت سره مخ کړ. د افریقا نه زر واخیستل، معدنیات یې ترېنه واخیستل، غمي ترېنه واخیستل، هر څه یې ترېنه واخیستل. د افریقا هغه عوام چې هغه د صحرا د پاسه اوسېږي هغه د تندې نه مري. په 30 میلیونه ډالر باندې د ټولې افریقا د اوبو مشکل حل کېدلی شي. افریقایان چې ګرځي په غمیو باندې ګرځېږي. ټوله دنیا کې چې تجارت کېږي د افریقا په غمیو باندې کېږي، خو خپل افریقایان ترېنه فایده نشي اخیستلی. فرانسه ځي هلته، جرمني ځي هلته، امریکا ځي هلته چې دی په هغه خلکو باندې سرمایه ګزاریانې کوي، د هغه خلکو نه د سرمایه ګزاري مقابل کې ډېره فایده اخلي. نو اول نمبر باندې ما تاسو ته وویل چې د غرب مقصد څه شی دی، هدف څه شی دی چې هغه فایده ترلاسه کوي. نو اول هدف یې دا ده چې مادي فواید ترلاسه کوي. هغه دویم نمبر باندې فایده هغه دا ده چې هغه خپل یو احساس، یو برتري په موږ او تاسې باندې حاصلول غواړي، په موږ او تاسې باندې حاکمیت کول غواړي. ډېر وخت کې موږ او تاسې ګورو چې مال په ځای باندې حاکمیت ته ترجیح ورکوو، مشري ته ترجیح ورکوو. غرب دا نه غواړي چې زما په هیواد کې د یو مسلمان حاکم شي، یا دې زموږ او ستاسې غرب دا نه غواړي چې په اروپا کې دی یو مسلمان لاړ شي او هلته دې په هغوی باندې حاکمیت وکړي، بلکې هغه دا غواړي چې موږ او تاسې دې همیشه دپاره په مسلمانانو باندې حاکمیت وکړو. موږ او تاسو ته ډېرې لارې چارې لټولې دي. تر ټولو اول ستر مشکل چې دی هغه اقوام متحده ده. اقوام متحده کې هغوی د انسان تعریف کړی دی، انساني حقوق چې شته وایي. اولنی تعریف د انسان دا دی چې د انسان باید آزاد وي. کومه ازادي ولري چې کوم ما د بیان په اوله کې تاسې ته وکړله. که یو څوک همجنس پرستي کوي په اسلامي هیوادونو کې، حکومت یې منع کړي چې دا کار مه کوه، اقوام متحده راپاسېږي ستا پکې څه کار دی، دا خو د انساني حق دی، د آزاد دی. یو څوک راپاسېږي او هغه د غیر مسلم سره واده کوي، غیر مسلم سړي سره واده کوي یوه ښځه، اسلامي حکومت یې منع کوي، غرب راپاسېږي اسلامي حکومت باندې بندیزونه لګوي، ورته وایي چې ته دا مه کوه، دا د انسان د تعریف خلاف خبره ده. موږ چې د انسان لپاره کوم حقوق وضع کړي دي د هغې خلاف خبره ده. غرب چې د اسلام د انسان حقوق کوم وخت وضع کول، په هغه وخت یو اسلامي هیواد هم نه و ناست ورسره، یو اسلامي هیواد هم نه و ناست. هغوی چې د انسان حقوق جوړ کړي دي همغه تعریف په اساس باندې جوړ کړي چې کوم مخکې ما تاسې ته وویل چې هغوی انسان څه شی سیلف ډیټرمن اناټمس، یو آزاد انسان بلي چې د خپل ځان خپله ربي، خپله خیر او شر خوښوي د ځان دپاره. زموږ او ستاسې اسلامي هیوادونه ټول مجبوره دي د USCIRF په نوم باندې یوه اداره ده، په کال 2018 کې او 19 کې د امریکا حکومتي اداره ده. اقوام متحده ته مشوره ورکوي چې د افغانستان په وکیلانو، په قاضیانو، سیاسینو، مخورو خلکو باندې فشار راوړئ چې د افغانستان په قوانینو کې 2004 کال کې چې کوم قانون د اسلامي لیکنو، د اسلام خلاف لیکنو دپاره وضع شوی، هغه قانون تاسې ختم کړئ. د افغانستان په قوانینو کې 2004 کال کې یو قانون وضع شوی چې غیر اسلامي لیکنې په فیسبوک یا په رسنیو باندې یا په سوشل میډیا یا په عام محضر کې په مطبوعاتو کې منع دي. غیر اسلامي لیکنو نه مراد دا نه دی چې د فوټبال او د کرکټ په باره کې خبرې چې د اسلام خلاف لیکنې، ځکه د دې لوبو خبرونو دپاره یا مثال فلانکي ځای کې یو کان راووت او فلانکي ځای کې داسې موټر جوړ شو، اسلام د دې خبرونو خلاف هم نه ده. د غیر اسلامي نه مراد دا دی چې د اسلام خلاف خبرې. USCIRF اداره امر کوي اقوام متحده ته، او دا حکومتي اداره ده، په 2019 کال کې ورته وایي چې دغه قانون تاسو د افغانستان په سیاسیونو فشار راوړئ، ختم یې کړئ. بهایي مذهب د افغانستان په قانون کې غیر اسلامي و، کفري مذهب و. USCIRF اداره اقوام متحده ته دا مشوره هم ورکړه چې دا د بهایي مذهب کفر ویلو ته دا کفري مذهب نوم ترې ختم کړي، باید دا اسلامي مذهب وبلل شي. 2020 کال کې بیا دا مشوره ورکړي چې تاسې فشار راوړئ په دې باندې. 2021 کال کې بیا مشوره ورکړي چې تاسې دا فشار راوړئ. په 2022 کال کې نه اداره و او نه ډول او نه ډبلی و، ټول سره لاړه. نو خبره اصل کې داسې ده چې زموږ او ستاسې د تهذیبونو، زموږ او ستاسې د حکومتونو د سیکولر کولو دپاره غرب لګیا د ډېر د پخوا راهیسې کار کوي. عثماني سلطنت موږ او تاسې په جنګ کې نه ده بایللی او نه هم د غربت د لاسه بایللی دی.
او نه موږ او تاسې کتلي دي چا پې اټم بم اچولی اټم بم هم پې چا نه دی ورکړی او نه پکې جازونه حملې کړي دي بمبارۍ پې کړي دي موږ او تاسې د فکري ماتې د لاسه عثماني سلطنت بایللی دی 1915 کې عثماني سلطنت کې کار شروع شو د عثماني سلطنت د سیکولر کولو دپاره 1804 کې قوره چشمه په نوم باندې پوهنتون جوړیږي په 1840 کې اولنی قانون تجارتي قانون سیکولر کیږي چې د فرانس نه راوړل شوي قانون ته کار کیږي په 1899 کې یوازې د قونیه په ښار کې قونیه یو منطقه ده په ترکیه کې 66 مدارسو او 3660 طلباو پکې سبق ویلي دیني زده کړې کولې د سیکولریزم دومره زور واخیسته چې یوازې امریکا په هغه وختونو کې د استنبول دپاره د سیکولریزم رایج کولو دپاره 6 میلیونه ډالره نن نه 1.5 کاله مخکې هغه وخت کې ورکول د عثماني سلطنت د سیکولر کولو دپاره یوازې په استنبول کې دا مصارف کول چې د اوس حساب مطابق هغه د 300 میلیونه ډالر نه هم وړي چې د هغه وخت 1 میلیون ډالر هغه 15 میلیونه ډالرو معادل د اوس وخت کې هغه وخت کې فرانسې چې خپل اقتصاد خراب و 1 میلیون ډالر هغه به یوازې په استنبول کې لګول ایټالیا 12 لکه ډالر یوازې په استنبول کې مصرفول هغه وختونو کې دا زموږ او ستاسې د پرمختګ دپاره نه کول او نه زموږ او ستاسې د عثماني سلطنت د قوي کولو لپاره یې کوو تاسې سوچ وکړئ یوه احصایه زه تاسو ته بیانومه تاسې د تعداد وګورئ او د حالت وګورئ چې یوازې په قونیه کې 3666 طلباو دیني زده کړې کولې دې نه به بیا علما فارغېدل دې نه به بیا خطیبان فارغېدل قاریان به دې نه فارغېدل 25 کاله بعد 15 کاله بعد یا 1940 کې دا تعداد څو ته راورسېده 40 ته راورسېده ورپسې یو 3-4 کاله بعد 2 مدرسې پاتې شوې په قونیه کې څومره 2 مدرسې پاتې شوې څو طلباو پکې سبق ویلی 152 په ټول قونیه ښار کې 152 ورپسې کال کې یو کال نور تیر شو 1929 کې څو طلباو 52 طلباو څو مدرسې وي 0 مدرسې وي مدرسې ختم شو طلبان کور ته لاړل هغه سلطنت چې هغه 620 کاله تاریخ درلوده هغه ښار چې په هغې کې 11 لکه مسلمانان اوسېدل په هغه ښار کې یوه مدرسه نه وه چې هغې نه خطیب فارغه شي هغه ښار کې یوه مدرسه نه وه چې د هغې نه د یو حافظ یا قرآن کریم یو عالم یا یو دیني عالم ترنه فارغه شي منتورونه ښه ډېر سکولونه ښه ډېر ول د عثماني سلطنت سیکولرایزیشن یا د سیکولر کولو یا د تهذیب سیکولر کولو کار هغه د 1915 نه شروع شو او په 1940 کې اتاتورک اخرنی سړی چې راپاڅېده او هغه یوازې د وینې وهلي چوکاټ ته چې دا چوکاټ وینې وهلی و اخري سوکې ورته ورکړې ختم یې کړ تر نن تاریخه پورې که اردوغان هلته حکومت کوي یو قانون چې عملي کوي ډېر په استه او په تدریج باندې عدنان مدرس که کوشش کړی د هغه وختونو کې 1960 کې یا 1950 نه تر 1950 نه تر 1960 پورې ډېر په احتیاط باندې یو ملک یا یو سلطنت چې هغه د په زرګونو کیلومتره ځمکه په خپله ولکه کې ولري سلطان سلیمان به همداسې د غرب په دې باډرو باندې ګرځېده همداسې به د غرب په دې پولو باندې ګرځېده چا ورته ویل چې څه شته ګرځېږي دا فوج د ځان سره کړی داسې داسې دې دپاره ګرځېږم چې روب پې زموږ پروت وي چې دا جرأت ونه کړي چې موږ ته په غلطه سترګه وګوري هغه سلطنت چې هغه د عثمان نه شروع شو او په سلطان عبدالحمید باندې چې ختمېده نو خپلې ترکیې ورته ځای نه ورکو بیا چېرته لاړل فرانسې ته لاړل سلطان عبدالحمید د هغه زوی یا د هغه په ورورونو کې و سلطان عبدالکریم د جاپان په سفارش باندې چین ته لاړه د چین نه لاړه نیویارک ته او په نیویارک کې په یو هوټل کې ځان وژنه وکړه هغه عثماني سلطنت چې 200 کاله 600 کاله حاکمیت کړی د هغه سلطنت شهزادګان به بیا په فرانس کې په هوټلونو کې کاسیل پرېنتلې ستاسو تصور دا خبر مني چې ته یو چا ته ووایې چې زما پلار 600 کاله یا 900 کاله زما نیکونو حکومت کړی دی او ما سره دونه پیسې نشته چې زه خپل یو کاروبار وکړم او لاړ شي د خپل دښمن په ملک کې کاسې پرېمینځي شکست موږ فکري شکست خوړلی دی عثمانیانو هر څه درلودل فکري شکست وخوړ خبره ختمه
او داسې شکست یې وخوړ چې 100 کاله تیر شول، 100 کاله بعد هم غربي فکر دپاره هلته کار کیږي. آیا تاسې دا اثرات په خپل ژوند کې نه وینئ؟ آیا تاسې دا اثرات په خپل سترګو باندې نه وینئ؟ خپل تاریخ نه لولئ؟ همدغه فکري مبارزې دپاره موږ تاسې راټول شوي یو چې د غرب په خلاف باندې کار وکړو، فکري کار وکړو، فکري مبارزه وکړو. موږ او تاسې که چېرته د غرب په خلاف باندې کار ونه کړو نو هم به د خپل هیواد نه لاس پرېمینځو. همدا فرانس دی، همدا برطانیه ده، همدا الجزایر دی چې نن نه 80 کاله مخکې د انساني حقوقو په نوم باندې موږ ته غټې غټې فلسفې په اقوام متحده کې ورولې، او دلته چې د خلک شهیدانول په بمونو باندې. دا ټول دلته مجاهدین خلک ناست دي په خپلو لاسونو باندې غوښې راټولولې. کوم امریکایي نه پوښتنه چا وکړه چې ولې دا کار کوو؟ کوم برطانوي نه چا پوښتنه چې ولې دا کار کوو؟ انساني حقوقو فلسفې خو موږ ته دوی راکړي دي که نه؟ موږ خو نه دي ورکړي، دوی جوړې کړي په ټوله دنیا باندې. نو محترم ورونو، موږ او تاسې چې راجمع شوي په همدې خاطر باندې چې غرب وپېژنو، د غرب په خلاف باندې کار وکړو. غرب به څنګه پېژنو؟ مختصرو نکاتو کې زه تاسو ته وایم چې هغې موږ او تاسو سره د نظام په کچه باندې هم مقابله کوي، د ښځو حقوقو په کچه باندې هم مقابله کوي، اقتصادي نظام په کچه باندې هم موږ او تاسو سره مقابله کوي. غرب موږ او تاسو سره په سیاست کې هم مقابله کوي. په ټوله دنیا کې جمهوریتونه دي، خلک دي کوششونه کوي، اسلامي نظام نشي حاکم کولی په جمهوریت په ذریعه باندې. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې غرب هغه جمهوریت بیخي پرېږدي نه چې هغه د غرب خلاف وي، هغه جمهوریت بیخي پرېږدي نه چې په هغې کې د قوانین اسلامي شي. هغه ناممکنه خبره ده. په الجزایر کې موږ او تاسې ونه کتل، په مصر کې موږ او تاسې ونه کتل، وم کتل که نه؟ ټولو ځوانانو دا خبرونه هغه وختونو کې کتل. نن 10 کاله مخکې خبره ده. جمهوري طریقې باندې یو نظام، یو سړی حاکمیت ته ورسېږي او هغه پرې نه دي. هغه وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې په جمهوریت کې یو اصل دی، هغې ته وایي جنرال ویل، اراده عمومي یا عمومي اراده. جمهوریت کې چې قوانین یا دا شیزونه جوړېږي دا د حاکمیت په اساس باندې نه جوړېږي، د اکثریت په اساس باندې چې اکثره خلک هغه د جمهوري نظام سره موافق وي، بلکې هغه جوړېږي د جنرال ویل په اساس باندې یا اراده عمومي په اساس باندې جوړېږي چې د خلکو ارادې په اساس جوړ شي. او غرب وایي چې د خلکو اراده باید څه شی وي؟ د ازادي غوښتنه وي. کم خلک چې د ازادي په خلاف باندې د خپلو خواهشاتو، یا کم حاکم چې د خلکو د خواهشاتو خلاف وي، باید چې هغه حاکم ختم کړل شي. کم خلک چې د لیبرالزم خلاف وي، باید چې هغه خلک ختم شي. دوی وایي ډربن فلسفي ده، ډربن فلسفي ابل زما د یو قول کته، هغه وایي که ماته څوک وایي چې ته ولې د ازادي طرفدار یې، څه به ورته ووایم چې دې کې زه تا سره استدلال نه کوم، بلکې ته د وژلو قابل یې. دغه دا دلیل ده. نو موږ او تاسې که وګورو، زموږ او ستاسې تر رګونو پورې څوک پکې لږ ډوب دی د غرب په فلسفه کې، څوک ډېر ډوب دی، څوک پوره ډوب دی. د چا پکې خپې خیرنې شوي دي، ډېر کم خلک به یې شاید چې هغه د دې څیز نه متاثره شوي نه. نو د دغه په خلاف باندې کار کول غواړي. که د دې په خلاف باندې موږ او تاسې کار ونه کړو، زموږ او ستاسې اولادونه، را روان نسلونه به د دین نه محروموي، د حاکمیت نه به محروموي. په داسې حاکمیت به ته څه وکړې چې ته نه خپل قانون لرې، نه خپله فلسفه لرې، نه د خپل دین تطبیق لرلی شي. غرب راځي تا ته به لاره ښیي، ته به د غرب په فلسفه باندې روانې. نو اوس په اخره کې زه تاسې ته یو څو هغه خبرې چې هغه د مبارزینو دپاره دي کول غواړم. بیا چې د کومو ملګرو سوالات وي، سوالاتو ته بیا ډېر وخت ورکړو او په هغه سوالاتو جواباتو باندې به خبرې وکړو. اوله خبره دا ده چې د تهذیبونو یا د فکري مبارزې حوصله دا په پیړیو باندې مشتمله وي. هغه بدلون په ټوله دنیا کې کامیاب ترین او خطرناک ترین بدلون چې محسوس نه کړل شي. موږ او تاسې نه دي محسوس کړي، ډېر کمو خلکو به محسوس کړي، خو دا ټولنې بیا هم غرب طرف ته روانې دي. هندوان وګوره 15,000 کاله پخوانی مذهب لري که نه؟ او هلته چې کوم مسلمانان اوسېدل، هغوی هم چې د ډېر وخت راهیسې مسلمانانو د مغولو په سلطنت کې هغوی حاکمیت درلوده. ته نن هندوستان ته لاړ شه، نه خلک هلته په اسلام باندې عمل کوي او هندوان په هندویزم باندې عمل نه کوي. 12 تهذیبونه وو. فوکویاما څو تهذیبونه یاد کړي دي؟ 12 تهذیبونه وو. کلیش اف سیولایزیشن کې 12 تهذیبونو کې یوازې 2 تهذیبونه پاتې دي. نور ټول تهذیبونه غرب کرش کړل، ختم کړل. څه اسلام ختم کړل، څه غرب ختم کړل. اخره کې د 2 کسانو مقابله، د 2 تهذیبونو مقابله پاتې ده. یو اسلامي تهذیب دی او بل غربي تهذیب دی. یا به موږ په غرب باندې حاکمیت ترلاسه کوو، یا به غرب په موږ حاکمیت ترلاسه کوي. یا به موږ ختمو، یا به موږ ختموي. دا مبارزه د دې درېیمه لاره نشته ده.
یو فرانسوي یو جرمني توډ فور په نوم باندې یو لیکوال دی، یو جرنالیست، هغه خبره کوي چې په تیرو 200 کلونو کې مسلمانانو یو ځل هم په غرب باندې حمله نه ده کړې، یو اسلامي حکومت هم په غرب حمله نه ده کړې. په تیرو 200 کلونو کې 15 ځلې غرب په اسلامي حکومت هیوادونو باندې حمله کړې ده. موږ ورپسې نه ورغلي، موږ پسې راغلي. لیکوال وایي چې په تیرو 200 کلونو کې مسلمانانو کې چې کوم انفرادي مسلمانان هم تللی دي 4.5 کسان د غرب وژلي دي. غرب زمونږ او ستاسې 15 میلیونه انسانان وژلي دي. څومره؟ 15 میلیونه. که د دین په خاطر باندې دا مبارزه موږ او تاسې وکړو خو نور علا نور، خو که دغه مبارزه موږ او تاسې د خپلو مادي فوایدو دپاره وکړو نو د دې ثمره نوره هم زیاته ده. موږ او تاسې کې دا فکر ختم شوی دی، دا فکر په موږ او تاسې کې سوځول شوی دی. چې ګوارا په کیوبا کې یو څو لږه غونډې مبارزه وکړله، هر چا یې عکسونه لګولي دي. کمونیستو د خپل هیواد د مالی مفاد دپاره یې مبارزه کوله. اوکراین ته نن سبا ټول خلک د اوکراین باچا ته زیلنسکي ته هیرو وایي، د خپل هیواد د مالی مفاد دپاره فوایدو دپاره مبارزه کوي. خو موږ او تاسې چې د غرب په خلاف باندې مبارزه کوو، هم زمونږ او ستاسې دیني مفاد دی، هم مالی مفاد دی، بیا هم موږ او تاسې ته پې ځان بدې ښکاري یا وایي چې بالا دا به څوک کوي. نو اوله خبره دا د مبارزینو ورونو دوستانو چې د تهذیبونو مقابله په پیړیو باندې مشتمل 300 کاله 400 کاله ستاسې مسؤلیت دا جوړیږي چې تاسې به خپل بچی، خپل مسی، خپل زوی، خپل روان نسلونه په دې تربیت روزئ چې ته به د خپل حاکمیت دپاره صحیح ده. موږ نه ورځو غرب ته، لا پې حملې نه کوو، نه ورته څه وایو، کم از کم خو په خپلو هیوادونو کې، په خپلو ځمکو، خپلو کورونو کلو کې خو حاکمیت ترلاسه کړو که نه. اول خپل نسل په دې باندې آګاه کول دي. دویم نمبر باندې د مبارزینو دپاره مهمه خبره دا ده چې مطالعه به کوئ. ما تاسو ته اوله کې مې ویل چې کومه مبارزه په جذباتو باندې ولاړه هغه محدود دی، او چې کوم جذباتو تر شا نظریه ولاړی هغه مبارزه بیا ډېره مؤثره وي، چې هم جذبه هم نظریه. ځکه چې دا یوازې نظریه او جذبه نه وي، انسان سره د په ذهن کې نظریه موجود دی، که نه کور کې د قلاره ناست دي، نه به قلم و کتاب راخلي، نه به چاته دعوت کوي، نه به چاته خبرې کوي، بې جذبې هم نه کېږي. او کومې جذبې تر شا چې نظریه نه هغه موقت راپورته شي، بیرته ختمه شي خبره، ختمه سړی کور ته لاړ شي. او کومې جذبې تر شا چې نظریه چې ستړی شي، ستومانه شي، خلک د خلاف شي، حکومتونه د خلاف شي، نظامونه د خلاف شي، غرب د خلاف شي، دعوت ته دې نه پرېږدي، بیا به هم په پټه باندې لګی او خپل کار به کوي، خفیه به لګی خپل کار به کوي. نو دویم نمبر خبره دا ده چې د دې جذبې تر شا به نظریه هم ساتو. مبارزینو دپاره دا لازمي خبره ده. دریم نمبر باندې اخلاص. اخلاص اصل کې ټول نه مهم دی. یو مبارز سړی او انقلابي فکر لرونکی یا حاکمانه فکر لرونکی سړی باید چې کناره کشي اختیار کړي د خلکو نه، کناره کشي اختیار کړي د دنیا د رنګینیو نه. کم مبارز چې شهرت پسې ځي یا کم فکري مبارز چې د نوم دپاره، د پیسو دپاره، د مفاداتو دپاره یا د بل څه دنیوي مقصد دپاره کار کوي، پوه شئ چې دا مبارز نه دی، دا د مبارزې اداکاري کوي. د مبارز دپاره دا لازمي خبره ده چې هغه به د شهرتونو نه، د پیسو نه، د خلکو د خبرو نه، هغه به د خلکو د مفاداتو نه ځان ساتي. د هغې دپاره به کار نه کوي، بلکې د الله تعالی د دین دپاره به کار کوي، د الله تعالی د حاکمیت دپاره به کار کوي، د اسلام دپاره به کار کوي. همدغه راز څلورم نمبر خبره دا ده چې د مبارز دپاره د پښتو ژبې نه علاوه بله ژبه یادول دا لازمي دي، ضروري دي. ځکه ته چې کله هم یوه ژبه یاده نه کړې، پوهه ترلاسه نه کړې، یو مبارز سړی چې ما ته متوجه شي، یو مبارز سړی چې بله ژبه یاده نه کړي، هغه ته کله هم کتابونو یا د مطالعې دپاره هغه مسافت یا هغه لاره یا هغه دایره ورته نه واضحه کېږي. مثال د خبرې په عربي ژبه کې په زرګونو کتابونه فکري لیکل شوي دي، ته یو مبارز په پښتو ژبه کې لبله 3 4 5 کتابه ولولې، خو که چېرته ته عربي ژبه یاده کړې، تا د زرګونو کتابونو دروازه خلاصه شوه، پرانستل شوه. که ته د انګلیس ژبه یاده کړې، تا د زرګونو کتابونو دروازه پرانستل شوه. نو مبارز دپاره د پښتو ژبې نه علاوه بله ژبه لازمي ده، ضروري ده، یا فارسی یا دری ژبه یا عربي ژبه یا انګلیس ژبه یا اردو ژبه یا بله کومه ژبه، دا به یادی ضرور تر څو ته علم ترلاسه کړې، پوهه ترلاسه کړې،
او چې ته کله علم او پوهه ترلاسه کړې نو دا بیا د عطرو مثال لري. چې ته چا سره کښېنې ستا خوشبویي هغه ته ورځي، ته به بیا په دلیل باندې پوهېږي. موږ که څومره هم جمهوریت پسې کنځلې وکړو چې دا کفر دی او دا فلانکې دی او دا ډنګریا ده، په دې باندې موږ او تاسې را روان نسل یا اوسنی نسل نشو قایله کولی. اوسنی نسل دا ایج آف ریزن کې اوسېږي، د دلیل په دور کې اوسېږي، پوهه غواړي، تا نه دلیل غواړي. ته چې ما ته د خپله خبره کې تا سره څه دلیل دی چې ته ورته دلیل ونه وایې هغه ستا خبر نه مني؟ ته به ورته دا په دلیل باندې ثابت دی چې غرب غلط دی. موږ او ستاسې دا مبارزه صحیح ده چې ته تر څو پورې د پوهنتون یو طالب علم ته، یو شاګرد ته، یو استاد ته دا خبره په دلیل باندې واضحه نه کړي هغه تا سره نه قانع کېږي. پوهه سړی په دلیل باندې ژوند کوي او په دلیل باندې مړ کېږي، او ناپوهه سړی بې دلیله ژوند کوي او بې دلیله مړ کېږي. تاسې پوه شئ؟ نو څلورم نمبر خبره دا ده چې تا سره پوهه موجوده وي، چې ته پوهه ترلاسه کړې خلک به پوهه کړی شي. پنځم نمبر خبره دا ده چې ته ښه شخصیت ولرې. کمزوره شخصیت، بد اخلاقه سړی، توند، هر وخت کې بس په تندي باندې 11-12 بجې خلکو سره لانجې جګړې، بد اخلاقۍ، په وړو وړو خبرو باندې خلک کافر کول، په وړو وړو خبرو باندې خلک د اسلام ویستل، سیکولر ول ملحده فلانکیا ډنګریا. په دې خبرو باندې په داسې رویه باندې څوک هم ستا د مبارزې نه متاثره کېږي. علماو چې کومه مبارزه کړې ده هغه ډېر په نرم انداز باندې کړې ده، په دلیل باندې کړې ده، په پوهه باندې کړې ده. د یو عالم هم داسې نشي ښودلی چې هغه دې په پخواني علماو کې اوسني علماو کې ښه عالم دی او هغه دې په کتاب کې لیکلي چې فلانکې کافر ډنګریا کافر خبره ختمه. هغه دلیل ذکر کړی، په لسګونو صفحاتو باندې دلیل ذکر کړی، اخر کې نتیجه ورته ورکړي. ښه اخلاق به ځان کې پیدا کړي، حوصله به ځان کې پیدا کړي. دا فکري مبارزې نتیجه دا داسې منزل نه ده چې داسې یو غر دی هغه ته به موږ او تاسې لاړ شو وبرسېږو خبره به ختمه شي. فکري مبارزه د مبارزې ته خپله داخلېدل او کار کول همدغه کامیابي ده. حق لاره داسې نه ده چې دا به یو خامخا یو انتها لري، یو منزل به لري، موږ او تاسې به ورته ورشو هلته به زموږ او ستاسې سفر ختم شي. نه، بلکې همدغه حق لارې ته چې موږ او تاسې د کمې ورځې نه واوښتو په همدغه لاره باندې قایم او دایم پاتې شه، په همدغه لاره باندې کار وکړه، په همدغه لاره کې روان اوسېږه، په همدغه لاره کې اخلاق استعمالوه، حوصله استعمالوه، قلم استعمالوه، فکر استعمالوه، خلکو ته خیر ورسوه، خلکو ته فایده رسوه. او شپږم نمبر او اخري خبره دا ده چې استقامت په دې باب کې ډېر مهم دی. مشکلات به در باندې راځي. غربیان وګورئ، غربي فلاسفه تاسې وګورئ چې د هغوی په ژوند کې ډېر مشکلات راځي، خو هغوی د خپل کفري ضد نه وړي. کارل مارکس چې شو یو مزدورکار او لرګي به ماتول، د کمونیزم اساس یې کېښوده. یوه لوري مریضه شوله مړه شوه، بله لوري مریضه شوه د هغې علاج د سره یو کورتۍ و، په هغې کورتۍ باندې کېده، کورتۍ خرڅه کړله، پیسې د خپل لور د علاج دپاره دغه نه کړله، لاړه خپل ملګرو ته یې قلمونه او کتابچې واخیستلې چې راځئ کار وکړو د کمونیزم دپاره. هغه وخت کې په اروپا کې چې د عیسایانو حاکمیت او ملحدین به راپاڅېدل، د خپل نوم نه بغیر به کتاب لیکه، خپل نوم به پکې نه ذکر کو چې دا چا لیکلی دی، کتاب به ولیکل چې رابغې مارکیټ ته، د مصنف معلومات به نه کېده. هغوی د خپل فکر دپاره کار کوي، خپل نوم نه ظاهروي، شهرت نه اخلي، بیا هم دومره ضد نیولي دي چې کار کوي. موږ او تاسې ته الله تعالی اجر راکوي په دې کار باندې، د فکر خورولو باندې، مبارزې کولو باندې الله تعالی موږ او تاسې ته انعام راکوي. په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو عقلونه تاسو ته تابع کړي، په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو زړونه تاسو ته تابع کړي، ستاسې په خبرو کې به اثري. ابو الحسن علي ندوي رحمه الله د هندوستان سلګونو کیلومتره لرې یو سړی او شخصیت تېر شوی. عمر مختار رحمه الله په لیبیا کې هغه سر کې تېر شوی دی. نقیب العطاس په ملیشیا کې تېر شوی دی. همدغه راز امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم ځای کې تېر شوی دی. امام ابن تیمیه رحمه الله، امام غزالی رحمه الله په کومو ځایونو کې تېر شوي دي. خو تر نن تاریخه پورې به موږ او تاسې رحمت وایو، تر نن تاریخه پورې زموږ او ستاسې په زړونو کې ځای نیولی دی هغه خلکو. سلګونه کاله تېر شول، زرګونه کاله تېر شول، خو زموږ عقلونه او زړونه هغه خلکو ته تابع کړي د الله تعالی. دا د الله تعالی د طرف نه انعام نه ده چې تا ته دومره وقار او عزت درکړي، که په دنیا کې درکړي او که نه خو په آخرت کې ضرور درکوي. وعده الله تعالی کړې ده. الله تعالی په دین باندې په دې فکر باندې غیرت وکړي، الله تعالی به په تاسې باندې غیرت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.